د حضور علیہ السلام چې کوم اخلاق الله رب العزت ورکړي ډیر اعلی انداز سره حضور علیہ السلام باندې چې چا ایمان راوړل د نبی علیہ السلام اخلاق نه متاثر شوی دی ایمان راوړی نبی علیہ السلام یو ځل د احد جنگو چې دیګ د نبی علیہ السلام د رباعي غاخونه دا مخامخ نه دي سرته چې کوم جوخ غاخونه دي د رباعي حضور علیہ السلام دا پکې مات شو یو صحابي وی یا رسول وی یا د الله پیغمبره کستاسو خوخه زبد انسان نه بدل والم چې ستاسو غاخونه شهید کړ رسول الله ورته فرمایل صلی الله علیه وسلم نه ز الله را لګلم دنیا ته رحمتم او زدانه غواړم چې د خلکو ته ذخیره وکم یا ستا په لاس حکم وکم ته دا مړ کی نبی علیہ السلام د صبر او تحمل دومره انتها وا چې چاته په اسانه باندې خیری نه کول نبی د خپل ځان بدل په اسانه غستو نبی علیہ السلام ډیر اخلاق دسیو چې چا ورته غتل ایمان به پیروړلو نو د نبی علیہ السلام یو ځل یو کس راغی نبی علیہ السلام ته وی اے رسول الله اے د الله پیغمبره انصاف کوا نبی صلی الله علیه وسلم ورته چې زه انصاف نکوم نو بل د شتنه چې هغه انصاف وکي عمر رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام ته وی د الله پیغمبره کستا حکمی نو زبر دا سړی قتل کم نبی علیہ السلام وینا کته دا قتل کې او مړ کې نو خلق بسوي چې څوک په پیغمبر باندې ایمان وروړي هغه قتل کوي نبی علیہ السلام یې پرېږي دا او به پیغمبر دام او فرمایل چې دی قوم کې به داسې خلک پیدا شي چې قرآن بلولي خود لاندې او په عمل نه کوي اس به لولي د نبی علیہ السلام دومره تحمل چې کس ورته ویلي چې ته انصاف کو چې پیغمبر انصاف نه کوي نور وسوک کوي خو نبی علیہ السلام اخلاق دو چانه پاسانه بدل نه غستو یو ځل بل روایت کې هم راځي چې نبی علیہ السلام مسجد کې ناستو آرام کولو نبی علیہ السلام په لار باندې روان یو ځل او ډیره سخت زیاته ګرمي وا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې اے صحابه تاسو هغه ونی لاندې کینې تاسو هغه ته زب خیر د ځان لا دلته پیړه واچو مو کې بنم او د بشم نبی صلی الله علیه وسلم سب څنګه خلک ګرځیدل دسی بنو دا کم چې باچاهان دي وزیران دي بدري مخ کې او شاده گاڑی مخ کې رسو دسی نو نبی سلام ځان لا عاجز او جبارنه سړی وراغه پیغمبر به نه پیژنتو ابوبکر صدیق سے سر بلاس ملو چې دا پیغمبر دی ولی هغه نبی اسلام بزان نه خودو به صحابوم دغه حکم کو چې یا رسول الله کستاس وکم مطالعه د زی جوړ کو چې خلک راضي اسلام وروړي تاسو پیجنن بل صحابو صلی الله علیه وسلم زد نبی علیہ السلام هغه ونی لاندې کېناستو آرام فرمایي دی کې یو سړی راغو د نبی علیہ السلام هغه توره چې کومه ونی ته باندې وه هغه تورې راواغستل دی وخت کې نبی علیہ السلام سترګې ګلاوې شوې او هغه سړی ورته وی کم چې مسلمان شوی نه کافر وی تا به ما نه سو خلاصې نبی صلی الله علیه وسلم ته وی نبی علیہ السلام وی ما به تا نه الله خلاصې چې کله د الله لفظ ډک ویلو الله رب العزت دغه انسان لاس نه توره ښکته کړه لاندې پرېوته نبی علیہ السلام راواغسته ورته وی تا ما نه سو خلاصې اکس ورته وی اے د الله پیغمبره مونږ ته منلې چې تا سره چام بد کړي تا هغې په بدل کې ښه کړي دي نبی سلم پرېغوستو بیا چې پرېغوستو نبی سلم باندې بیا هغه سړي ایمان راوړو دا د نبی علیہ السلام اخلاق و که چېرته نبی علیہ السلام مړ کړی وی خو بس خبر ختم نبی علیہ السلام سوی نه ما پرېغوستې الله دپاره هغه سړي بیا ایمان راوړلو دغه شان د ډېر روایت دی باب کې شته دی چې نبی علیہ السلام ډېر خلکو سره نرمی کړي د نبی علیہ السلام یو ځل ناستو مسجد نبوي کې یو سړی راغو باندې چی او نبی صلی الله علیه وسلم خبره تر صحابو د چالو کړي وي ا باندې چی راغو جمعه تا مسجد نبی او ذکی ناستل د تشی متیاز چالو کړي بول ورته وي نبی علیہ السلام صحابه پاس نبی اسلام وي کی نه پرې د خپل ځان برابر کی چې کله بول ختم کلرسه نبی علیہ السلام ورته راشه چراغ نبی علیہ السلام ورته دا دی ولې وکړ د الله بنده او یا اے د الله پیغمبره ستاسو خبره ډیره اعلی وي
او ما دا ویلي که زه دلته ته بار لاړ شم او تشه اودسمات یې وکړم نو ستاسو خبرې ما نه قضا شي. دومره محبت نبي علیه السلام خیر دی. بیا صحابو ته څه وایي دا بول یې پاک کړئ. داسې هغه سړي ته نه و چې دا بول پاک تا کړي وای نه، نور صحابو ته حکم وکړو چې دا پاک کړئ. د نبي علیه الصلاة والسلام اخلاقو نو روایتونه دي کې ډیر زیات دي د نبی علیه الصلاة والسلام چې خلکو سره ښه اخلاق او رویه کړې ده. دغه شانتي نبی علیه الصلاة والسلام د خپل بدل دا چا نه اغستی نه دی. نو نبی علیه الصلاة والسلام یو ځل صحابه کرامو سړی راونیولو، د هغه صحابي نوم ثمامه رضی الله تعالی عنه. هغه یې راوستلو مسجد نبوي ته وتړل. نبی علیه السلام ته وایي اول نبی علیه السلام ته پیش کو چې دا قیدي مې راوستی دی او ایمان نه یې راوړی. نبی علیه السلام یې ستنې پورې وتړی. چې کله یې ستنې پورې وتړلو او نبی علیه الصلاة والسلام مولا راغی ورته وایي ثمامه څه خیال دی د اسلام باره کې؟ ورته وایي د الله پیغمبره 3 خبرې دي، کمی پرېږدي احسان دې منم، کمی قتل کې نو بدل به مې درنوالي، او که څومره پیسې دي په کار یې خولې نه وباس زه به در کوم. نبي علیه السلام ته روان شو. سبا بیا راغی، بیا ورته وایي ثمامه څه خیال لري؟ وایي د الله پیغمبر زما همغه 3 خبرې دي کمی مې چېرته پرون کړې وي، کمی پرېږدي احسان به دې منم، که پیسې غواړي څومره ته وباسې خولې زه به درکم، او که قتل کې مې نو زما وینه یعنې ډېره د زما بدل به نه څوک والي. نبی علیہ السلام ویل پرېږدې بچیزي. صحابه حیران شو چې ای د الله پیغمبره دا موږ ډېر په ګرانه نیولی دی او ته دومره په اسانه پرېږدي. خو نبي علیہ السلام حکم وپرېغوستو ورته. بیا د ثمامه لاړو یو یهودي باغ و، هغې کې غسل وکړو. بیا راغو نبي علیہ السلام ته وایي اشهد انک رسول الله، ای د الله پیغمبره ما پتا باندې ایمان راوړو، تصدیق مې وکړو ته الله په رښتونې پیغمبري. که چېرې نبي علیہ السلام په دې باندې زور کړی نو بیا خو به دا مسلمانېدوم نه. او د نبی علیہ السلام دومره اخلاقو یو ځلې کله چې فتحه مکه شوه، دا فتحه مکه کله فتحه شوه، نبی سلام ویل چې څوک بیت الله کې یا ابو سفیان کور کې چا پناه واغستل هغه معاف دي. خلک خوشحاله شو چې موږ نبی علیہ السلام سره څه کړي دي، نبی علیہ السلام موږ سره څه کوي. خو بیا هم خپه اسینا موږ یې معاف کړو، زموږ د ښځې وینځي نه کی، بچیم غلامان نه کی. نبی علیہ السلام ورته الله بس مکمل تاسو ته ازادي ده، او نبی علیہ السلام تاسو باندې اسم علاماتیا نشته، الله تاسو معاف کړی. سبحان الله د نبی علیہ السلام اخلاقو. بیا نبی علیہ السلام سفیان ته وایي چې د نبی علیہ السلام سقر مبارک دی. ورته وایي ای سفیان تا باندې هغه وخت نه دی راغلی چې ته مسلمان شي. سفیان دام ډیر د دین د کفر کې چې نبی علیہ السلام سازشونه ډیر کړي دي، خو چې نبی علیہ السلام ورته ای ابو سفیان ته مسلمانېږي نه، هغه وخت نه دی راغلی. دی وخت کې دی وایي زه ویریدم چې ما پیغمبر سره څه کول، پیغمبر ما سره دا څومره ښایسته نرمي کوي، هغه هم ایمان راوړ. دا د نبی علیہ السلام اخلاق وجه وه چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام به خلکو سره داسې کول. بیا یو ځل نبی علیہ السلام د چا ویل چې دلته یو مشرک دی هغې ته به دعوت ورکړو. نبی علیہ السلام لاړو او مشرک ته یې ویلې چې نبی علیہ السلام په اوښ باندې ناست و او هغه اوښ چې کومه وه نبي سلم هغه ټول صحابه ورسره راغل. هغه یهودي ته وایي اسلام راوړه. نبی علیہ السلام ته وایي لرې که اوښه دی ډېر د متیازو بیخ کېږي، نعوذ بالله من ذلک. نبی علیہ السلام ته وایي. نبی علیہ السلام ډېر زیات څه خفه شو، ډېر بدبخته انسان و دغه. بیا چې کله دغه منافق مړ کېږي نو نبی علیہ الصلاة والسلام له زوی رالی ورته وایي د الله پیغمبره هغه یهودي مړ کېږي، پلار ورته نه وایي، وایي هغه مشرک مړ کېږي ستا دشمن، خو ستا کمیس راکړه چې زه ورله واچوم، وصیت یې کړی دی. نبي سلم ورله کمیس ورکو، خو نبي علیہ السلام دام وویلې چې کله جنازه تیاره شي ما ته به ووایې زه به جنازه کوم. چې کله جنازې ټیم برابر شو نو عمر رضی الله تعالی عنہ رامخکې شو. د الله پیغمبر ته په دې جنازه کې پلانی وخت کې دې دا کارونه کړي، اسلام مخالفت ستا خلاف. نبی سلام ورته فرمیل ما نه د الله تعالی حکم ما ته نه دی راغلی چې څوک پرې د الله تعالی حکم نه راغلی نو زه به دې جنازه کوم. څو پیر عمر مخکې شو، وروستو شو، خو نبي علیہ السلام وروستو شو، تر دې پورې چې نبی علیہ السلام جنازه مبارکه وکړله د هغه یهودي. دی وخت کې الله آیاتونه راولېږل لا تصلي احد علی، دغه آیاتونه راولېږل چې ته په قبر باندې مه ودرېږه په مشرک باندې. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې قبر چې کله د سړي باندې جنازه وکړل یو فایده دا وشوه چې د دې څومره کشرانو د دې یهودي د مشر چې څومره کشرانو هغې په نبی علیہ السلام باندې ایمان راوړو.
د نبی علیہ السلام اخلاق مبارکو. نو د نبی علیہ السلام صبر او تحمل بارکه ډېری واقعات دي چې سړی بیانې د میاشتو ختمیږي نه. نو الله رب العزت دې په موږ تاسو باندې رحم وکړي ډېر ان شاء الله. بیا به هم کله مقرغه بیا به هم بیانو په دې باندې به اتفاق او هذا واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.